رب العزت دا خبر کئی چې صرف او صرف په ماده باندې یقین او اعتماد دا د الحاد او د ملحد کېدو ذریعہ ده. ملحدین څنګه جوړ شي؟ دا ایتیست ورته وایي. دا جوړم دغسې شي چې هغه صرف ماده پرست شي. هغه چې عقل کمه خبره ظاهر باهر منی یا هغه ته سخکاری هغه منی اور د الله رب العزت هغه قدرتونه د هغې نه مکمل منکر شي. دا نه مني بیا چې کني الله داسې کولو والا دی والله داسې کولو والا دی. هغې وایي دا بس دا هوا داسې شوه او ارتکویک داسې راځي او دا فلانکې شی سمندر کې دا چل کیږي، سورج اور پا چاند کې دا چل کیږي اور دارنګي چې کوم دی نو د زمین پر رفتار کې او د نور پر رفتار کې دا چل کیږي. بس هغه تمام تر تمام حالات راولي ماده پرستی ته. نو دا د الحاد لومبنی پوړی ده، دا د ایتیست کېدو لومبنی پوړی ده. بیا نه د پیغمبر خبر هغه مني، نعوذ بالله د پیغمبر خبرې ته ضایع وي. د الله رب العزت چې کومې خبرې د قدرت دي هغه د ذهن بیا نالي او دا ډېره لویه فتنه ده د الحاد. دا د الحاد فتنه ملحد چې ورته وایي، ایتیست چې ورته وایي چې هغه د الله د ذات نه منکر شي، هغه د پیغمبر د رسالت او د نبوت او د معجزاتو د هغه احادیثو نه منکر شي، د هغه تمامو خبرو نه منکر شي چې کم د ایمان سره تعلق لري، د هغه ایمان ختم شي. نو هغه ته ایتیست وایي، هغه ملحد وایي. او دا اکثر دا هغه خلک کېږي چې د هغې دماغ هغه د الله د ذات نه په بل طرف باندې واوړي. هغه وایي هر څه چې کېږي دا د دنیا یو بس وما یهلکنا الا الدهر. دنیا کې چې څه کېږي دا بس د زمانې یو چکر دی. نو د زمانې په چکر په سوچ باندې هغه لګیایي بیا دا خبرې کوي. نو ته ورته بیا وایه چې دا چل دی او نه نه مړه نه د پیغمبر خبره بیا خبره ګڼي نعوذ بالله، نه د پیغمبر په خبره د هغه اعتماد او یقین وي، نه د الله رب العزت کارونه هغه ته څه کارونه ښکاري. هغه وایي دا په خپله دا چل کېږي او دا چل کېږي او دا الله دلته د دغه ایتیست او د دغه ملحد او د دغه مرتد او د دغه ماده پرست دا رد کوي چې دا مو آیا. دا د ډېرې زمانې نه دا خلق موجود دی دنیا کې، د ډېرې زمانې نه دا خلق دنیا کې موجود دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله د داسې خلکو سره مناظرې شوي دي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د یو ایتیستو سره د دغسې ملحدینو دهریانو سره مناظره وه. مناظرې ټیم مقرر شو، مثال سبا 10 بجے مناظره ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه د خپل وخت نه لیټ 10 بجې کې رونه رسېده. دلته ایتیستو دلته ملحدینو چغې شروع کړې، موږ مناظره وګټله. مناظرې ته رانغې 11 بجې امام صاحب رسېده. چې رسېده نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته فرمایي یاره زه را روان وم خو زما کور د سیند نه اخوا دی، کشتۍ نه وه، بس یو بوټی و هغه راپرېوته، هغې تنه جدا شوه خپله او هغه تنې نه تختې جوړې شوې په خپله، په هغې باندې میخونه بس ټک والی شول په خپله، کشتۍ تی جوړه شوه. نو هغې کې ډېر ټایم ولګېده نو هغه ما ته راله سیند کې په خپله، زه پکې راکې دماغ دې کار نه کوي، کشتۍ هم لا په خپله جوړېږي، د هغې تختې او د ونې تختې هم په خپله کټ کېږي، هغه خپله څنګه جوړېږي. امام صاحب رحمه الله ورته فرمایي چې ښه چې دا تاسو نه منئ
چې د یوې کشتۍ قائل نه چې دا په خپله نه جوړیږي نو دا دومره دنیا په خپله څنګه نه جوړي په خپله څنګه جوړه شوې ده دا دومره دنیا الله کائناتو نظام دا په خپله څنګه جوړ کړی دی لکه مطلب دا دی چې الله نه بغیر په خپله دا څنګه جوړ شوی دی نو دې د وجې نه وایي ان البعرة تدل على البعير وان الاقدام تدل على المصير نو دا تمام کائنات فکیف لا تدل على الحکیم الخبیر چې یو پچه پرته ده نو هغه دا دلیل دی چې دا دلته یا غوا میخه او اوښ تلی دی ان البعرة تدل على البعیر یو پچه دلیل په اوښ باندې کوي قدمونه تیر شوي دي دا دلیل په مسیر تلونکي باندې کوي نو دا دومره نظام کائنات دا به څنګه چې دی نو هغه په یو جوړونکي باندې دلالت نه کوي نو دا ملحد جوړ شي د دې نه چې هغه کریشن هغه تخلیق دا د دنیا دا به د مادې له راولي چې بس دا هر څه مړه نشته رب د مخکې ورځو کې مې د یو عالم د یو ایتیست سره مناظره ده د وټساپ باندې یو ملګري رالیږلې وه په هغې کې چې هغه کم بکواسات کوي او کمې خبرې کوي عقل به دې وښودي چې ظالمه دومره په تا کې چې کوم دی دا سوچ نشته تا له دا سترګې غوږونه دا نظام ستا د پیدایش دا تا له چا کړی دی سړی ته څه شی وي تا الله څنګه پیدا کړی ستا دا دماغ چېرته و ستا سترګې چېرته وي ستا د غوږونو ستا د زړه نظام چېرته و دا ته چې پې دا کم سوچونه کې دا دماغ تا له چا درکړي دي دې ته سوچ نه کوي او به دا چل کېږي او دا چل کېږي نو به د الله د ذات نه منکر شي نو به بیا ځان سره لیکي ایتیست نو هغه لاړ شي ایمان ته ختم شي مسلماني لاړه شي او اکثر مسلمانانو کې دا فتنه روانه ده لویه فتنه عظیمه د الحاد هغه روانه ده او خاص کر ینګ جنریشن څومره چې جوان طبقه ده او یا دغسې چې هغه د نور څه نه خبر او بس دغه څیزونه ګوري نو هغه په دغه باندې ور واوړي نو دې وجې نه قرآن دلته د دغه خلکو رد کوي دغه ملحدینو او د دغه ایتیستو رد کوي قرآن او څه فرمایي وهو الذي یرسل الریاح دا هواګانې چلی څوک زه ټیک شو مونږ وایو وریځې دي د دریاب نه اوچتې شوي او دارنګې یو مونسون مسله جو دا چلی څوک وهو الذي قرآن تعالی دا نظریه او عقیده درکوي چې ایتیست نشي ملحد نشي دغه ظالم او دهري نه جوړ نشي ایمان دې ختم نشي عقیده برابر وساته الله ذات چې دی نو هغه د هر څه کولو واله دی